ورکړي کور مې په تالا کړ د کلي د خندا شومه اوس دا شا مې راپسه کړ چې د سرکار په کور کې راباندې داغې کوي ته څه مېلډس کې وې کمال الدین غریب خو په کلاره ناست دی او شو هغه په غوسه کې د خپل سر تو پر دوغه ته اسی ټوګي د سره ټولې ها نو دوی د خلکو د ټوخ شومه ګوره بیبي کمال الدین ستا ډېر عزت کوي او په خپل هم دا یا عزت سړی دی خو تاسې زورور یې وای کمقله شیر علي دا تم ځان ته سړی دی ستا د کمال الدین په شان سړي خو زه د خټو نه جوړوم یاره خو کېږي ولې نه غټې بیبي وای دې لیشتینه کې تا وګوره زما ته بله بله مونځ کېږي ادې مې راپسې ګز دې به راوویسته بد خو نه یم په دې کور کې د بهر میلمانه شته هغوی په زړه کې څه وایي بس وشوه په دې کور کې نور زما ځای پاتې نه شو کور ستاسو شو ستاسو د مېلمنو زه درته لاړمه چېرته لاړې بیبي دا خو خدای مې د لالاګانو کور لري د مخې مې لرې شه شیر علي دې کوره ته نشې تللی چاچي زه نشم تللی ته څوک یې چې ته ما منې کې زه د لندن نه راغلی یم په لندن کې داسې نه په لندن کې لیټ اولدین خان په خپل ممایرز کې لیکي چې اور نه راغلی د کور مېرمن شوې نو ته څه وې زه وایم چې اورم ستا او کورم ستا د ماماګانو کور ته ته مه ځه زه ځمه زه هلکه ماموشه هغه سړي له دې بیا پلاټ واخیستو السلام علیکم ماماجي وعلیکم سلام دا خو کمال الدین او شیر علي دي دې دواړه لکه د جوتي غویانو په یو جخ کې جوړه ګرځي دوی خو ډېر خواږه شوي دي هلکو کښېنئ خو کمال الدین را روان دی ماماجي چېرته په ښار کې ځان له کور جوړوي او د کلي اوبه پې جوړې صفا رانغلې په هغه ړومبو ورځو کې پې چپه راغلې ولاله ته چکچه دورانیه په ښاریو کې چې چا عمر اړولي هغوی په کلي کې وخت نشي تېرولی که څنګه شیر علي ما په خپل سر کاڼی کو ماماجي خو کمال الدین نه مني د دغه پلار به م د چا نه منله هلکه چې رالې په خپل وطن پسې د لندن پرېښو نو راشه اوس ښه درون په کلي کې ډېره شه زه به ځای درکړم کور له د نورو خلکو نه 100 روپۍ ارزانه څنګه تورانیه او لالا کاڼه چې په خپل ځای پروت نو دروني خو زه چې په لندن کې وم نو دروند وم چې دلته رالم نو سپک شم ماماجي ستا مطلب څه دی هلکه زما مطلب دا دی چې په دې کلي کې زه نور وخت نشم تېرولی او زه تاسو نه اجازت غواړم او که مونږ اجازت در نه کړو نو بیا به م زه ځم ماماجي نو بیا دلته راتلې سله په لندن کې دې ته کارټسي کال وایي ماماجي څه کارټسي کال کال پسې کال ګنده پشه کال هلکه ستا خواره خبره پوټه ده سر دې مه خوږوه لالا خو بنګ به لرګی نه شي او بادرنګ به خټکی نه شي د خدای روی ومنه دورانیه د ځانه راته دوړې مه جوړوه په دې خوله دې لږ برغولې کېده خبره دا ده ماماجي چې کمال الدین ځان له په ښار کې څه کاروبار شروع کړی دی د څه کاروبار پلار مې د خدای وبخښي لیټ اولدین خان درته یادوم هغه به په لندن کې د انټیکس او د قیمتي کاڼو کاروبار کولو